ستا د لاس نښې پرتې دي ورکه یاره محبت په صندوقونو کې سنبال دی. مننه. مسلمان یو سړي داسې خراب کړم چې 50,000 درهم را باندې لګي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ما زمدر دی ما او دې ټیم کې ما سره ناست دی غزل مومند. غزل مومند په لاره تېرېدو او بس زما کراماتو چې سړی مې ونیو په مخه مې راوستو سره د ملګرو ډېر خوشحاله هم شوم. زما دکان ته راغلي دي بلا ډېر ملګري راټول شوي دي ورته او ناست دي. غزل مومند واقعي چې ډېر خوږ سړی دی او د دې نه دا پته لګي چې بې زه ډېر خوږ سړی یم ځکه زما خواله راغلی دی. نو غزل جان راغلی دی زما په خیال چې دی واورو نو دا به ډېره د خوند خبره وي ډېره د مینې خبره به وي. تاسو ته پته ده چې غزل مومند نن سبا د کوم لیول شاعري کوي کومه شاعري کوي خلک ډېره زیاته خوښوي. نو تاسو او غزل مومند غزل جانه ځکه نه ځوانه مننه. اول خو ستاسو خاص کر مفتی جان دته خو مننه ویلم ما ته دغه ښکاري ځکه چې یو سړی د چا زړه د چا بدني د چا روحي نو هغه ته مننه ویل زما اندازه دا ده چې فضول دي. خو زه بهرحال روایتي درته وایم چې مننه. 2 شعره درته مخکې وایم چې په اور دې وسوځي چنارو ما راماتې کړمه په اور دې وسوځي چنارو ما راماتې کړمه جنگ د انګورو اوبه نه دي چې خیراتې کړمه او شعر دی چې له خدایه جار شم په اور دې وسوځي چنارو ما راماتې کړمه جنگ د انګورو اوبه نه دي چې خیراتې کړمه له خدایه جار شم چې د ښکلو اجازه مې زده کړه زما د ژوند فلم یې ختم کړو وفات یې کړمه له خدایه جار شم چې د ښکلو اجازه مې زده کړه زما د ژوند فلم یې ختم کړو وفات یې کړمه زه کتابونه کور ته نه راوړم روپۍ راوړمه زه کتابونه کور ته نه راوړم روپۍ راوړمه زه د بچو غمونه نه غواړم چې زیات یې کړم. مننه جي څو شعر دي بلکې غزل دی چې د جنت په سپینو حورو قیل وقال دی له جوماته بهر مه وځئ وبال دی د جنت په سپینو حورو قیل وقال دی له جوماته بهر مه وځئ وبال دی ستا د لاس نښې پرتې دي ورکه یاره محبت په صندوقونو کې سنبال دی. مننه. ستا د لاس نښې پرتې دي ورکه یاره محبت په صندوقونو کې سنبال دی. او دا شعر دی په خصوصي توګه مفتی ته ډالۍ چې په بلا تجربو نه ده په قسمت ده په بلا تجربو نه ده په قسمت ته دغه شیخ د 100 ښکلو انډیوال دی. په بلا تجربو نه ده په قسمت ده دغه شیخ د 100 ښکلو انډیوال دی. او د وجود خولو دی مسته خوشبو راوړه د وجود خولو دی مسته خوشبو راوړه ستا په ذات کې د لونګو بوټی نال دی. او مقصد چې په خندا خندا او د ولس راويخ کړي په خندا خندا او د ولس راويخ کړي د غزل مومند په شعر کې دا کمال دی. مننه جی تاسو ډیر یو غزل بل وای یاره سوال پیدا کیږي دا پدې ته نظر خلاصې الا یو غزل بل وای بل غزل دی را سره چې دې غزل لور د بدبدري شعر هم چې دا مړ شوی چې میواړه خواهشات دي دا مړ شوی چې میواړه خواهشات دي زه به نه خورم چې دغه سه حالات دي ستا د لاس نخې زکه فریم کوم ما د پاره خدا ټول نوادرات دي. ډیر ښه څو شعرونه دي چې خوند بهله وکړي د جنت سپینې ماڼۍ خوند بهله وکړي د جنت سپینې ماڼۍ مفتی جانه مالک خدای راکړلی یو 2 حورې هندۍ خوند بهله وکړي د جنت سپینې ماڼۍ مالک خدای راکړلی یو 2 حورې هندۍ ما ته د خوږو یارانو هیڅ نه و ارزښت ما ته د خوږو یارانو هیڅ نه و ارزښت ما ته د ټوپک جاغور کې کمې وې مرمۍ. مننه. دا شعر محسوس کوي زما ما ته د خوږو یارانو هیڅ نه و ارزښت ما ته د ټوپک جاغور کې کمې وې مرمۍ زه د خپل قاتل په خلاف نشم غږېدی زه د خپل قاتل په خلاف نشم غږېدی اوس دې تقاضا وکړم په داسې ازادۍ زه د خپل قاتل په خلاف نشم غږېدی اوس دې تقاضا وکړم په داسې ازادۍ او دا چې کونډه شوې د واده په 2مه میاشت دا چې کونډه شوې د واده په 2مه میاشت زړه به د چا نه سوځي په دغه انجلۍ دا چې کونډه شوې د واده په 2مه میاشت زړه به د چا نه سوځي په دغه انجلۍ
او چرته خو دې څکلی د ناکام عشق خمار چرته خو دې څکلی د ناکام عشق خمار بنګ څاسي غزل مومند ستا له شاعرۍ چرته خو دې څکلی د ناکام عشق خمار بنګ څاسي غزله مومند ستا له شاعرۍ مننه ډېره مننه یاره